پیسې د چا وي هغه به ستا ویلي پیسې زما دي زما وایه بیا کم سړی کوي چې هغه بیا خاطر دا سکړه منګې نه الو زه پوهېږم کارو که یو پتون دی ولا مخکې ووه نو غوښه یې خوښه شوه بیا به د نه ټول څاروی وایي تاسو ما جومات ته د جومات نه رالم د اختر په ورځ باندې به بوج وي او په دې کورونو کې به ورسره چې د نسریني دي کرا د ګلیریا خړ کرا ټولو کرا ولاړ شي او غوښه به ترې ګورې راغونډې په ایمان ستا خو په یو دړی مې د ورځې کار نه کېږي. سوچ مې دا کوم چې دا ټول کلی را پسې لګیا دی او شرمون و شرمېدل چې دا کار ایسته دی دی نو چې کوي ولې څوک پسې لګیا دي وایي په جومات کې مې څوک نه پرېږدي په حجره کې مې څوک نه پرېږدي او ته یې څوک د پسې لګیا یې د مرچکي د ښځې اخیسته ده که نو او دا خو ستاسې خبره تاسې به څوک لګیا نه دي هغه خو ستاسې خبرې کوي سپینه خبره خو ټولو دنیا ته پرې چې د مرچکي نه ښځو نښتې یاره یو خبره دونه وي خو چې کله د ښځو خولو ته ورورسي نو دونه خبره دې بیا جوړه کړي نو نور په ګوته نه پټېږي پوه شوې که نه چې کله تاسو د خپل کور عزت په خپله باندې شرموئ که نه نو باري سړی به زمونږ بیا څه عزت وکړي دا خبرې پرېږده مړه ته بیا لیونې شوې استثاب دی ما ویلې اختر ټولو چې دی که نه څلور ورځې پاتې دي ساوي به نه راولئ نو څه څاروي ښکلې غټه تکه توره میخه راوله دې خولې ته دې کتلې دي میخه راوله میخه څه په 500 روپۍ خو نه ده چې میخه راولم ته ورشه د سارو د ریټ نه خبرې که نه ارزانې شوي دي که نه په 1,00,000 روپۍ باندې موس کېږي ایکو په 1000 روپۍ هم کېږي نو ما سره نشته دی زه یې نشم راوستی او تا ته نه پته چې په موږ باندې قرض دی چې ګوره ښځې وي چې کله د باندې قرض وي هغه باندې قرباني نه کېږي سونه خو هم تا وسټله ما په څو سټله او خو ستا مور چې مړه کېده سر خوړلې نو ځنکدنه نو ټولو سونه پرې رانه لاړه مړه هم شو پاتې هم نه شوه راته سونه ګوره ښځې داسې کار دی چې د اختر په ورځ باندې به بوج وي او په دې کورونو کې به ورسره چې د نسریني دي کرا د ګلیریا خړ کرا ټولو کرا ولاړ شي او غوښه به ترې ګورې راغونډې په ایمان ستا خو په یو دړی مې د ورځې کار نه کېږي ای هی شرمېدلیا ته به شرمېږې نه چې ښځه به یې بورکه والو لاړ شه غوښه راغونډه که دا ستا حق دی دې کې شرمېږم بیا خو ته د اختر نه 10 ورځې بعد هم ناست دی بیا خو بېنډۍ او الو خورې هم نه که نه چې یو ورځ په غوښه باندې عادته شي ګوره داسې استاد دی که نه چې میخه داسې ورسې ښکلې تکه سپینو توره غوا راوله هغه نه زر د پاره هم ښه وي او بله دا خبره که نه چې اوس جوړ کړې نو بل ځل به د اخېسته غوټ غوندې سنډا راغلې هسې ښځه زه یې ماتي ولې نه حلالوم څوک ته یې پېژنې نه وه خو ټوله سره یي چوپ شه که نه هغه ګناه ده هغه حرامه ده نو هغه تا ته پته لګي چې حرامه ده چې څوک یې خوري هغوی ته خو پته نه لګي دا لږې لالې مردارې دا خلک کوي ګوره دا چې د غوا شو چیلې شوه که نه دا مطلب ګډ مړ شو د دې غوښه چې خوري که نه دا ډېر خوند کوي او دا نور غوښه چې خوري که نه هغه ډاریک بیمار د هغې څه بل رنګ کې خوند دي بیا ته داسې کار وکړه د زرینې سره سلا وکړه وایې که ستا دا خاوند قرباني کوي نو یو به هغه شي یو به زه شمه او یو به د نعمت الله مابچي شي په درې کسه باندې به څاروی راول ولال دی شریکه نه زما پلار خو امبالي و ساندرشي ټول زما د پلار دی داسې کار وکړو یو 10 ټرکه میخې به راولو او دلته به یې لارې ګوبې غورځو خوښه دې نه ده دونه یې به راوله ته نه شه خو که زما منې که نه د مرچکي نه بغیر د پلار نه بغیر ځان له ښکلې قرباني وکاو زه خو شریکې مریکې نه منم هغه کې بیا ما څه پاتې کېږي نه ښځې تا سره د غوښې غم دی دا قرباني خلک د خېټې دپاره نه کوي دا خو ګوره خلک د ثواب دپاره کوي ته ولې نه پوهېږي زه ډېره ښه پوهېږم بس که په هره طریقې مال به ښکلې څاروي راولې بیل یې راوله چې خدمت وکړم دې کې ډېر ثواب دی چې دا ښځې د قرباني ستا روغ خیال ساتي تا مال اوبه راوانغستې ته به څاروي د ګیا څه کېدي اوبه به ورته څه کېدي تېری به مې ګناهګار کې د لوږې به یې مړه کې د اختره پورې اختر ته خو لا اوس هم 4 ورځې پاتې دي 4 ورځې پاتې دي ماله د جامې ما نغستې بې غیرتو باندې سر دی یاره داسې کار دی که وړه ښځه وې اغوستی به مې ویدله ته خو دومره ښځې د ټرکونو ترپال نه بدلوې جامې جوړومه نو ډېره هم غټه شم که نه خو ستا نه خو ښکلې یم که نه ته خو بوډا شې ته زما د پلار په ځې جوړه داسې کار دی
چې ما پسې بلا جنکۍ راتلې خو زه خدای پاک په تا باندې غړ کړ لیونی سپیننی شوم ما ویل دا زما خوښه ده او سپینه ده زه دې څه خبر وم چې دې کې به سړیتوب نه وي حیا به پکې نه وي د خاوند تمیز به پکې نه وي ایمان چې څه درته ویم ښځې مړې دماغ استغفرالله تا پسې ښځې راتلې ما ولیدلو ښځې به راتلې تا پسې نه ستا مور ته راتلې قرضونه یې کړي د هغې دپاره به راتلې ته راشه زما د کلي دې ټول کلي کې زما د مور تپوس وکړه هغې به جبۍ وړولې اوچتوله هغه خلک به وله ځکه ماشومان به یې وله راوسته هغوی له جبې چودلو تاسو له به جبې چودل کړو چې دا خولې هم سمې وي داسې کار دی ښځې چې تا له مې یو 50,000 روپۍ ښې ما وې تا له به پې لږه سونه جوړه کړم خو زه چې ته اوس دونه ډېر وې نو زه قرباني به کړو په پیسه کې به یې ورکړم نه په 50,000 تونه نه جوړېږي تولې نه خبرې په 6 لکه روپۍ توله ده نو زه ستوله خو نه کوم ما به دله صرف دې غوږونو لوالې جوړولې که نه ښه نو جاسې دی که نه کله به یې راله جوړې او دا قرباني د قرباني پرېږدم بس ښایسته والې له جوړه کړه چې واخدل کې مې ښکلې غټې غټې والې په غوږونو په ایمان غوږونه مې تش دي چې د دې ښځو دا خټې د ایرسته ځای نه راغستې ده اوسه پورې د قربانۍ او د ثواب خبرې کولې چې کله د والو خبره راله نو بس قرباني پرېږدوه یا الله دا مشرانو څخه متل کړی وایي د ښځې د یو ویښته لاندې 500 مګرې کسونه یاد کړي ستا دا یې د لاندې 500 وي ورته داسې کار وکړه چېرې ده په حقه په سر مې دغ دی څه پخه کوم په دې شي پخه کوم تا روډ څه دي پې کم دي ځکه دیم چې ښایسته غوټه غوندې غوا راغله پې به هم دې یو څلور ورځې وڅکو او هغه به مو وکړو هغه به بیا چې کار وکړي د ګل ماما اخرې به میتیاجې کړي هغه راوړه چې یې خوښ وي ګناه ده یا غرور را پاسي او سلام را خوشحال بس څه نشته ما ته ووایه شابه څه نشته چې شته نه داسې کار دی چې ما له ښکلو سلخي راوړه دا نه یادوم د دې کنستره چې دې بېډاکه کېدې او تا سوال کې ما د میکپ سودا یادوم سودا یادوم څه نشته دی سودا توره چینی شته چینی کم ده وړي شته نه مالګه شته مالګه باندې کې مړه مالګه ورکې یاره مونږ نه اچو چې دا دونه څه کور کې نشته نو تاسو بیا څه کوئ ایسته به ته هم تلې که نه به پلار سره به ناسته وي کم از کم دا ډوډۍ خبرې په ما خې ته خوله که نه ستا خبره چې د خوستو کوم پلان کور چې لاړ شم نو خفه کېږم نه مې لاس او نه مې مور شه خو دوی ته باغه داسې دواړه یو ځای په تیل باندې وتې دي چې او پلور یې کومې سختې تېرېږي داسې کار وکړه خوښه دی ګاونډیانو لږ ټینګ راوال چې ما زړه مې دمه شي بې ځم تاله سودا زه به تر کومې پورې خلکو نه سوال کوم یاره چې ما سره دې واده کړی دی نو اوس د سوال عادت وای چې اوس سوال کوه زه ورشم خبرې و میره چې راځي په هر طریقې څاروي راغله غلو که سود که خو مال څاروي راغله زه به دې ګاونډیانو سره ځان یو شانتي کوم زه غمه شه څاروي نه چې څاروي به راوله او یو په دې خپو به دې رانه زور کړی دی مړې په خو د زور کوم چې ډله پخوم که زور کوم او که خیر درلو غواړم چې دا وکړه اول شی پخه کړه ډوډۍ خیر وغواړه بیا چې پخه کړه چې اوس کوم دی به رانه زور کړي زه لاړم خو ګورې زما خبره هېره نه کړي دا خبره ما ته چېرته هېرېږي خدای دې په ښه خلکه باچا ځکه ما ته صرف ستا خبرې یادي په ایمان چې د کومې ورځې نه مې واده کړی دی که نه نو ښه ورځ پسې ړوند شوم ښه ورځ مخکې ده او زه ورپسې یا الله ته زما دا ښځه خپل ځای پکې دې شي دا پسې شابې مڼو ځای لرې دی دا سړی ته یې که منګوي نو چې سړی مې اوس نه سړي دې څه وکړمه ګوره ښځې ګورې دا خوله سمه خوځوه خوله سمه خوځوه ګورې په ایمان دې ځمکې ته به دې راواچوم دلته نو دا دې ولې را روانه کړ چې بازار پسې دې دا را په مخه کړې دا د ما ته نه شو اخیستلی څاروي به تا نیسو ښځې شمالې ښځې ته اوس ګوره په بازار کې ګرځېدلو ته ګور هلکه دا دې ولې را روانه کښېنه غلی ته سړی ته په څاروي ښځې ګورې زما دې پلار سره په سړیتوب خبرې کوه والله چې دې سپېدار ته دي وم دا خو مې پلار د دې وجې را روانه کړه بیا کله وایي دا څاروی مې نه دی خوښ دا تور دی او دا سور دی او دا بدرنګ تور او سپینه زه په دې باندې سوداګانې نه کوم په خپله بیا کوم په خوارو ګټلې دي مستر داسې حساب دی که نه چې پیسې د چا وي هغه به څاروي الي پیسې زما دي زما او تا راوړي پیره باندې کښېنه غلی دا پیسې د دې دي اوس به سته نه شي نو ګورې په ایمان بیا
ساروی خو څه چې سپی موانه ته جانه ما لارې خیرات خور دی ما لا ما دا غټ نوکری دی کباړي لا خبره ټول په غلا کباړ خرڅول ته ما ته خبره کې چونالي خځې پرېږي دا کنه ګوره لږ عزت خو یې کوه کنه ګوره هغه ورته پلار دې غورځولې راکوي او پیسو مو زوره شي زما ځان خپل مالا ځاتې دا بیا څه غوبل په دې لار کې راغشتي دا ګوره غونډ کلی راته ولاړ دی ته خو لاړ شه چټي وخه چټي وخه ایسو وخه دا خپلې سمه خبرې کله ما جومات ته د جومات نه رالم ساروی خلو ساروی وی قرباني منه کې توبه خدای توبه ساروی پسې چلې قرباني په هغه چا باندې پره ده چې وڅ کېږي زمونږ بس کېږي ستا ښځه به کړي وه کالي دي ولا کړی دی ما سره خو اتا نیم نشته کالي راته چا کړی کالي ما له پلاره ته تولې کړی دي تاسو د اثر د کار نه تاسو ما ته د زړه اچولو دا معلوم دی د دې باندې زما دا روري وړي خپل باندې یاره تی کوی خو کنه ما خو څه پوری دا خو ستا خاوند دی او تی ښځه خځې ګوره مشران دي دنه کنه نو چوپ شو خبر ته کومه که ډېرم دل شخصانه غټ دل تا نه خو تختې کېله غلې دا دنیا به پوهېږي ګنې را چا سر باندې ګورې مات کړي ښه چا سر مات زمونږ سر مات نه کې ګورې د کور نه سپکي د کور نه سپکي تم باندې راغلی او چېغې وایي چې ښځه دې مټي زه ته لیدلو ته سړی او تا خو بالپین راغشتې څه کې موشیتوب دې په خچرو شروع کړو څنګه دا به زه دې چې غواړم چې پوره 200 روپۍ کې د ټیمه او دا چې نه وایي دا شام به پې پوخ لیکمه نو بیا به ترې غواړم او پیسې به نه په قراره د روس هم یو دوه خبرې دا څومره پیسې ورسره دي چې ته یو ګډ بدلوالم ما له پکې له 100 روپۍ راکړي کوم خوا روان شوی دا راته ووایه پیسې مې ښځې سره دي خپل پیسې صداګانې کوي مشر دې مو صداګانې تاسو ګوره خر بابا خبره وکړه د سیستم دی چې څو سره دا ویلي کړه قربانې لا نو هغه په بیا نس کې دا ګناه ده ښه یاره دی خو آرام په یمس کې ټول عمر علاج کړي بیبي به ګیلي کولی چې پي به تشمیر اول وشل سار بدل کړي پښوګانو سکري ته دا خبرې مکو بس کار دی هغه کار دې ماته کې سره څه کار دی چې ته جګ جګی ګو دا تاسو نه وایي دا څه نه باندې کولی څه وامه هغه خو ګوره چې هغه خبره وکړي نو زه ته به چې مې رانه سوېدم پر کټې دې پر کټې دې 10 روپۍ نه راکړه دا چې څه ما ته وګورئ د شکار دې پیسې زما خځې سره دي رورا د شکار دې تاسو ځان له بیل وایي او موږ دې بیل وایي زما تور وګوره اصل خو زما هغه خپل راځي د ماما له وځي پیسې څنګه راغستې تور وایي دا پیسې مال راکې تاسو به نه پیګه د نن سبا خو د سوداګر دي لکه یو پورې ګانډلې چاله غاخونی خي او دوکه بم کې ګربیان دا خو نه ورکړه پیسې د لوي دا مشر زه مشر دا به والي دوه بلل دا ځان دې مشر ساس کړل مشر والو بس دا سره خبره کوم راځي نه ما تاسو دا دا ګور نور مسله روان دي راځي دا سندا سیری دی ګوره موږ بم په خراب شو ځان بم په خراب دغه خو نه څه دی حالا کنه دي 100 روپۍ دي ایسه نه دی خوشا بس صحیح پیا کاوه چې پیسې لکه دا مالو بیا به کم سړی کې چې هغه به خاطر دا څه پیسې دي سره یې زموږ مزه به دا کومه دا مشر صاحب دی خو لکه دا راس مشر زده یم او ضرور د څه دا په 100 روپۍ باندې دا چې ته پوهې ستاره لپاره په 3 لکه او دوی لپاره په 15 لکه موږ څه ګناه کړې چې موږ د لپاره په 15 لکه اواز یې خبره دي زه خوښه شوم څنګه مشاهده کېږي خیر دې مالک یم ټول خبره نه سره کومه د دې په شاله په دې ځای کېږي کني کېږي دا څه ته خو نه چې په 30 زره روپۍ باندې بچیږي مونږ به په 60 زره مخکې اخیستو ته راته وشو دا تو سره د سنوي خدای شته چې من راغه دې پورې منډي ما راغلی کېنه سړیا سنډه دې نیولې دی بس 2 لک روپۍ به درکو څنګه دی ولې ځه دی
دا سنداره کومې خړه اے چنګړی حضرت سوي ما ته خدي سره لګي یار سړو سره نو یاره ستاسو وخت د ښځې دی بیان دې چې خدا ته لکه یار ستا په شان دی رور دی که څنګه میرانه رور دی دا څه کار خو چې ته بل ځای کې به والو دا سړی ماته د شکل نه څه خطرناک نور منګې نه لو زبوي دا باندې دا به مونږ ګلو دا سره راته غر کاری مچ نه کی باندې ما غټه کومه دا په خدمت څه کومه دا ډېر وخت خسته ده ها کنه دا څنګه نه یاره کله دې غوخه خېستې دي سیګارو په یو پتون ته ولا مخ کې ووا که غوخه خوخه شو به بدن ټول ساروي وایي تاسو مجبوری ده واړه بچی دي کار روزګار نشته دی اوري زما خیال دی غسیلات چې راغلي وږي کې د دې غونډه لکه یار هغه خړو بور راوړی دی لږ بدرنګ عثمان ته اخلو کنه نه خزي دا نه مړه زما سم وخت 3 لک روپۍ وي 6000 روپۍ دی راوړي دي دا نه کړه بوله چې دې نور د دې په ځای بګوره دا ګډوالو دا ګډ دا سپین تاله خري کم شي چې ډېر منډه وایي کې طاقت دی مستا خبرې ته څوک وخت دی نه هغه تاړه راغلی د خزه د لټ سره کنه څه لاګانې کوي سودا بوت حضرت شکارو کا بس دا باندې راخسته کرور ډیر غریبیم دا او دا دی نه دا ظالما خاطی علي ها ظالما 2.5 لک روپۍ باندې دوا وکړي نه بس 2 لک بدل کو کنه نه لګه هي تخلا باندې کستا کا خپل خو ما خزیلی نوالی کنه دا په پیسې ورکړي زه خو نه ورکړم ها ځه دې په دې یو لک روپۍ باندې پیسې راکول شو خبر نه دا چا شوف شمال دا خیر دا زمو کور پیو نو کور دا دا لري کې مړه دوا کی ځه پلان دې څنګه لرکه یو دوا د خیر خدا یو کوم نه 5000 مال راکې سره دی یا الله تدامي خدای محتاجانه نه خدای اخلاص امين یا الله تدامي خپل سره ما نه خوېږي مې خرک کټه یا الله با کټه 1500 ما او زماره ګونهونه په دې تقسیم کړو دي تو ګوره دا اوس دمته زما په نوم باندې کوي کله چا باندې کوي دا په نوم به کو دادا دا زما په نوم به کې لا بچی صداګانې کوي مونږ په دې کوي پیسې راوړي یلو راته دی خلاص ته راځي خاطر په دا په مزه اخو نه زم زه چرته پیغام لار خبره به سره وکي د لیکلو نه بیرانه بچکی وته میلې نه را بار له قصد خپل خدي خیال ساتم دا خدي خیال ساتم هغه تور مخینی ولې اوس راځه دا راکه می خدانه پکې بوزي یره پرېږه چار سي روان څه خدي تاسو خدام نشي غسته د لګانو دادا یو خبره ته کوم چې په غیا کې زنیم رو غوړي بیا به ولته راوړي بیا به نه بوټه ونه کوي تا برکون څه څه ځان ټیم خلکو د دا دا وګوره ته به د پنجاب نه راغلی راځه راځه